السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو دوستانو، چینل پښتو ته درته هرکلی وایم. څنګه چې مونږه په اولنی ویډیو کې د خپل چینل تعارف کړو، نن به مونږه ان شاء الله د پښتو ای آی په چینل کې تاسو ته د مصنوعي ذهانت یعنی د ای آی د هغې تعارف، د هغې استعمال او د هغې په اهمیت باندې بحث کوو. مصنوعي ذهانت د هغې پیژندنه ډېره زیاته ضروري ده او ډېره اهمه ده. نن سبا دنیا ډیره زیاته په تیزی سره پرمختګ کوي او نوې نوې ټکنالوژي چې دا غا ډیولپ کیږي. په دې ټکنالوژیز کې چې دی زموږ سره یو ټکنالوژي چې ډیر زیاته پرمختګ کړی دی هغه مصنوعي ذهانت یعنی ارتفیشل انټيليجنس هم دی. ارتفیشل انټيليجنس چې دی د مصنوعي ذهانت د یو داسې ټکنالوژي ده چې په دې کې ماشینونه او کمپیوټرونه د انسان په شکل باندې فکر کوي او پیټرنونه اوازونه پیژني، نو بیا د ژبو او د هغې پیژندنه کوي او بیا موږ ته د هغې حل راکوي او د ژبو ترجمه کوي او موږ ته د هغې مسایل حل کوي. نو د دې لپاره به موږ تاسو ته په دې ویډیوز کې د دې د استعمال او د دې د طریقې کار چې په څه طریقه به موږ ای آی استعمالو او موږ به کم ټولز د ای آی په کوم ځای کې د څه لپاره استعمالو. نو په دې اولنۍ ویډیو کې موږ صرف تعارفي دغه کوو او ان شاء الله العزیز بیا موږ یو سیریز جوړو چې په هغې کې به موږ تاسو ته ښایو چې یاره موږ په څه طریقه باندې به د ای آی نه فایده اخلو. که غواړئ چې تاسو ای آی وپېژنئ او د ای آی نه فایده واخلئ نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کوي او د نوټیفیکیشن بټن ووایئ دې دپاره چې تاسو ته راتلونکي سیریز کې کومې ویډیوګانې دي په ټایم میلاو شي او تاسو د هغې نه فایده واخلئ. چې موږ په موبایل کې د ای آی مثالونه داسې دي لکه زموږ په موبایل کې چې موږ هی ګوګل ووایو او بیا هغې نه بعد ګوګل موږ ته متوجه شي، زموږ خبره واوري او کوم مسله چې زموږ د په هغې باندې عمل وکړي موږ ته هغه کار وکړي. نو راځئ چې تاسو ته په دې باندې یو معمولي غوندې ډیمو واخلم. है गूगल मुझे 7 बजे खाना खाना है और 8 बजे एयरपोर्ट जाना है. Okay, everything's دا done. وګورئ دوستانو دا ټاسک چې دی نو ماته ارینج کړل. ای آی چې دی هغه د ژوند په مختلفو حصو کې استعمالیږي. زموږ په عامه زندګۍ کې که موږ په خپل موبایل کې وګورو نو زموږ سره ګوګل اسسټنټ دی، سیری ده او دغه شان جیمیني ده، دا ټول د ای آی مثالونه دي. یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک څومره چې د سوشل میډیا پلیټ فارمز دي دا ټول ای آی ټکنالوژي استعمالوي او د هغې په حساب سره موږ ته سروسز راکوي. او دغه شانتې ګوګل ټرانسلیشن چې دی نن سبا موږ ډېر زیات اهمیت لري، په هغې باندې موږ مختلفې ژبې ټرانسلیټ کوو او د هغې نه موږ پیدا اخلو. دا هم زموږ سره د ای آی یو ډېر غټ مثال دی. ای آی په ذریعه باندې یعنې د مصنوعي ذهانت په ذریعه باندې موږ ډېرې زده کړې کولی شو. که موږ وغواړو په خپلو سکولونو کې، په مدرسو کې، په تعلیمي ادارو، کالجونو کې د ای آی په ټکنالوژي سره موږ ډېرې ښې زده کړې په ډېره اسانه طریقه باندې کولی شو. او ان شاء الله العزیز زه به په دې خپل ویډیو سیریز کې کم ملګري چې د کم فیلډ سره واسطه لري هغوی دې د خپل فیلډ نوم ماته په کمنټس کې راولیږي. د هغو د فیلډ مطابق به زه هغو ته یو ویډیو چې په څه طریقه به موږ ای آی استعمالوو او د هغو په فیلډ کې به د هغو ته فایده څنګه ورکوي، د ای نه فایده څنګه الو، دغه ویډیوز به هغو ته زه جوړوم انشاءالله. نو ټول ملګرو ته خواست دی چې د خپل فیلډ متعلق ماته په خپل زما په ویډیوز کې لاندې په کمنټس کې ضرور ووایي. د ای آی ډېر زیات ټولز دي کم چې تاسو ته ما وویل په دې ویډیوز کې، خو په دې کې کم چې ډېر زیات پاورفل ټول دی هغې ته موږ چیټ جی پی ټي وایو. نو راځئ چې په چیټ جی پی ټي باندې یو معمولي غوندې ډیمو وکړو. आजकल स्वाद का मौसम कैसा है? स्वाद का मौसम आजकल काफी सुहाना है। स्प्रिंग का मौसम है, इसलिए हवा में ठंडक है और फूल खिल रहे हैं। आप अगर स्वाद जा रहे हैं तो वहाँ के नज़ारे और मौसम का पूरा मजा ले सकते हैं। आपको वहाँ की खूबसूरती और साफ हवा जरूर पसंद आएगी। दोस्तों हम चैट जीपीटी ने सवालों को मुझे बेहतरीन जवाब मिला।